دا خلک زله راټول شوي او د لانجه پټ شو دا خو به تاسو ته په دغه ویلاګ کې پاته ولګي ټولنه پیله خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه تاسو خو ګرور اف بي افریدي ویلاګر ته د سرنګ نن پاته او چې د جبانډي فائنل ورځ وا ټولنه مخکې خو چې کوم د دوی سیمی فائنل وی الریډي یو سیمی فائنل شوی او د لمزون ورسالو بس په لاره باندې روانو خپل مازال مې جوړی سوتله او مخکې روانم بس کار مرګري تا کار وکړو چې ځون ورسو ځکه چې دویم سیمی فائنل چې کوم دی کنه یو اننګز وشو دویم اننګز چې کوم خارولم پېټرول پمپ لا ځکه چې موټر سایکل کې مې پېټرول نو مو چې ټول په ورته پېټرول واچوي ځکه چې اصل چې په مليار کې رومان شي نو بیا د دې کې نشواله بس پېټرول مې ورته واچول خپل مازال مې بیا جوړی سوتله و ورسېدم نو چې چوکېلا دا کته سګورو دا و چې چوکېل بس مزالم جوړی کړه وو خو منډه غوړم چې اسنه چې میچ ونه ګورم د موبایل کرکټ سره ډیر زیات شوق کرکټ خو خوم نو بیا چې دا سټي می بیا خو بخومه خو په ټیم ځون رسوي بس مزال می جوړی ستله او بادام راته شوم دا چې کوم دی باټیل یار دو ډیرو خلکو بيدلی یا ډیرو خلکو نه لیدلی نو بدا چې کوم دی خدا مخکینه باټي وا ته مطلب د خختو باټي وا مخکې به خخته جوړې دي او اوس بس ختمه شوی او مجبورې واجب وای خو پر ټیم کې ډیره خاباټه ډیره خاروونه و دا روډ ماشالله نوې پوښ شوی دی اول خو د خلکو ته ډیر مبارکي بیان کوي چالو سی پکې نو الله خوشاله رزق چې د لاره ډیره زیاته خراب و او سه ماشالله ډیره زیاته خپل جوړ کړی و خدا کته سګورو دا بس جبانډاو په باټه باندې مې ودیږي جبانډه سار دی باټه ویخ نو ورسېدو ګراوند لا او کراود کوم چې وکړو کراود کوم ماشالله دا کراود نو او بیا چې کوم دی خلک روغلي ځکه چې لا فائنل کې ټیم وو او ورسېدو ګراوند لا چې مې کتل نو بدرته لانجا جوړه و لانجا په چی باندې و اول کې خو ماتم پاتہ نو چې معلومات مو وکړو نو بس لانجا په داسې باندې جوړه کړې و چې یاره وایټ وو نه سوري وایټ نو مطلب بولر بول وکړو او کیپر نه چې کوم دی بول رستو لوړو تړمل لا یو وکټ وشته ران اوټ وو یا په دا کې د لنجل جوړه شو چې مطلب لایو بنشي کته یا به لایو ګور امپایرونو نه ټوټل کړو به دا الله لم چې دا ارګي کې سودا به الله ته پاته وای او لنجا جوړه وا خیر په کرکټ کې دای سب کې تو برودرمي لنجې مرسي مطلب خپګون مرسي ارنګ شهر درمي بس انجوینګ کړه نو تو سره څو کسون ټول نوردین وو کفایت وو ندیم وو اتولاو عقل افریدي وو عقل افریدي ماشالله خپل دی تاریخ محتاج نه کفایت افریدي ماشالله خبر کړي نو خو ډېر ټیم نه پیژنم او ښه کرکټر دی شوی او په منځ کې بس یو هم مسؤلیت او کرکټ یې پرېښو اوس بیا راغلی پاته مې لګي چې کرکټ به شروع کړی وي که نه اسلام نبي افریدي و راز محمد افریدي پکې ډېر محنت وکړو او بس دا لنجا به چې څومره راټولېده امره به نوره موږدېده ښه دا چې کوم دی دا خو ټول پیژنو مشره دا تاریخ محتاج نه دی قریش لفټي دی او نقاب شاه افریدي و تنظیم ولا مړه بس کیسه وی چې څومره راټولاله امره به وګدېده خو سمونې سره نه خوړو مطلب نه جوړېدل سره نو فیصله خو اخري کې بس دا فیصله وشوه چې ان شاء الله تعالی دا میچ په چکم دی دا به سر نه کو بس څنګه طریقې نه کې دا منځ کې په ډېره خبره وشو خو سمونې نه خوړو نو دا ویلوګ په دوه ځونه سره ورسو د لویګو په بل ویلوګ کې د لوی الله په امان